ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. افغانستان کرکټ بورډ له ډېره وخته د هوسټینګ یا د کوربتوب دپاره د یو ځای د نشتوالي سره مخ وو. په تیرو 2 کلو کې موږ یوازې د نیدرلینډ لوبډله په قطر کې هوسټ کړه. د هغې نه وروسته موږ سره یو داسې مناسب ځای نه و چې چېرته موږ نورې لوبډلې موږ په کوربتوب لوبې وکړي. یوازې ښه انتخاب د عربي اماراتو میدانونه وو، خو دوی د سنکشن فیس یا د اجازتنامې د فیس په نوم د یوې لوبې په بدل کې موږ نه $1,00,000 غوښتلی. اوس ښه خبر دغه دی چې افغانستان کرکټ بورډ د متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډ سره په یوه 15 کلن هوکړهلیک رسېدلی دی. د دې په بنسټ به موږ په کوربتوب چې ټولو لوبې وي هغه به په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، او دا $1,00,000 چې دوی د سنکشن فیس په نوم اخیستی هغه به مې موږ نه اخلي. د دې سره به موږ ته په دوبۍ سپورټ سیټي کې یو دفتر راکوي. موږ ډیری د سفري ستونزو سره مخ وو، موږ ته به په ویزو کې اسانتیاوې برابروي، او د دې نه علاوه موږ ته به بانکي همکاري هم راسره کوي. اوس وخت کې موږ د بانکي مشکلاتو سره مخ یو. د دې په بدل کې به موږ په کال کې د دوی د لوبډلې سره 3 ورځې لوبې کوو. په ټولو کې که ووایم د افغانستان د کرکټ بورډ دپاره دا هوکړهلیک ډېر مهم دی، څه چې یو خو موږ د ډېرو لوبډلو سره کومې لوبې چې ځنډېدلې وې انشاءالله اوس به په هغې کار شروع کوو، هلته به دوی هوسټ کوو. او د دې نه علاوه په د اوسني وخت کې چې کوم موږ د بانکي یا د سفري ستونزو سره مخ یو، د تخنیکی همکارۍ په بدل کې د مالی همکاري به موږ د کرکټ بورډ دپاره ډېره ګټوره ثابته شي. د دغه هوکړهلیک ګټې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ دغه هوکړهلیک د 15 کلونو لپاره لاسلیک شوی، چې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ اجازه ولري چې د یادې مودې لپاره په خپل کوربتوب لوبلړۍ به په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي. د دې حق په بدل کې به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره هر کال د دوی په کوربتوب 3 ورځې لوبې یوه لوبلړۍ ترسره کوي، چې له امله به یې له افغانستان کرکټ بورډ څخه د نورو لوبډلو د کوربتوب پر مهال د لوبو د اجازې فیسونه نه اخیستل کیږي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د هرې لوبې د ترسره کولو لپاره تر $1,00,000 فیس ورکول. سربیره پر دې به متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ د نورو لوبډلو پر وړاندې د افغان لوبډلې د لوبلړیو او سیالیو پر مهال د میلمه او کوربه لوبډلو د ویزو او په نورو اړوند ډګرونو کې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې هم مرسته وکړي، او د خپلې ادارې په انګړ کې به افغانستان کرکټ بورډ د استفادې لپاره یو دفتر ورکوي، ترڅو د افغانستان کرکټ بورډ خپل اړوند فعالیتونه پکې ترسره کړي. همدارنګه یاد بورډ به د افغانستان کرکټ بورډ له خرڅلاو او بازار موندنې څانګې سره د مالی ملاتړ کوونکو د موندنې په برخه کې هم مرسته کوي. د دغه هوکړهلیک لاسلیک کېدل به د افغانستان کرکټ بورډ سره د کوربتوب لپاره مطمئنه او د لاسرسي وړ ځای په برابرولو او د پیسو په سپما کې مرسته وکړي. د دې هوکړهلیک په لاسلیک کېدو سره د افغانستان کرکټ بورډ 3 عمده ستونزو ته د حل نسبتا یوه دایمي لاره پیدا کیږي، چې یو د یو ټاکلي هیواد او په هغه هیواد کې د میدانونو شتون و چې د افغانستان لپاره دا ضرور و چې خپل په کوربتوب لوبې په هغه هیواد کې ترسره کړي. نو د دې هیواد نه معلوموالی به معمولا د افغانستان کرکټ بورډ ته ستونزې زیږولې. اوس د دې هوکړهلیک په لاسلیک کېدو سره د افغانستان کرکټ بورډ د 15 کلو لپاره یو مطمئن ځای د خپل لوبو د کوربتوب لپاره ترلاسه کړ، چې دا یوه ستونزه وه. بله ستونزه چې وه د افغانستان ملي ټیم لوبغاړو ته او همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ کارکوونکو ته د ویزو اخیستلو کې ځنډ او خنډ دې باعث ګرځېده چې کله هم د افغانستان ځینې پلان شوي لوبې وځنډېږي او یا هم لغوه شي. د دې هوکړهلیک په لاسلیک کېدو سره به د دې لپاره هم یو مطمئنه حل لاره پیدا کېږي، هغه دا چې د افغانستان د اماراتو کرکټ بورډ به د افغانستان ملي ټیم او همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ کارکوونکو ته د اوږدمهالو ویزو په ترلاسه کولو کې به مرسته کوي. همدارنګه کوم ټیمونو کوربتوب چې د افغانستان کرکټ بورډ کوي، د هغه ټیمونو ته د ویزو په ورکړه کې هم د اماراتو کرکټ بورډ لازمې مرستې ترسره کوي. درېیمه موضوع
د لوبغالي د اجازه فیس ده چې د افغانستان کرکټ بورډ به په هر هیواد کې چې دغه لوبې کوربتوب تر سره کوي نو د افغانستان کرکټ بورډ به هغه هیواد ته د اجازه فیس ورکو چې هغه به یو لوی اندازه پیسې کېدلې د دې هوکړه لیک په لاسلیک کېدو سره به د افغانستان کرکټ بورډ د دې فیس په بدل کې به یوازې د اماراتو کرکټ بورډ د اماراتو ملي ټیم سره به 3 شل ورځې لوبې تر سره کوي په کال کې چې د دې لوبو په تر سره کولو سره به د افغانستان کرکټ بورډ مکلفیت ونه لري چې کم فیس هغوی ته پرداخت کړي. همدارنګه په دې هوکړه لیک کې ځینې نورې همکاریانې هم د اماراتو کرکټ بورډ لخوا څخه تر سره کیږي لکه د بازار موندنې په برخه کې د افغانستان کرکټ بورډ سره ځینې مرستې او د افغانستان کرکټ بورډ د بازار موندنې څانګې پیژندل ځینې پوتنشل سپانسرانو سره ته او همدارنګه ځینې نورې همکاریانې راځي چې دا به د افغانستان کرکټ بورډ لپاره په ګټه تمام شي.